د ادارې او حسابدارۍ د انسټیټوټ څخه د زده کړیالانو د فراغت مراسم. اخیستی می قدم دی په قسم درغونی. د ادارې او حسابدارۍ د انسټیټوټ مشر اسمت الله نصرت وایي له تازه فارغه شوو زده کړیالانو له منځه 90 تنه مجاهدین چې په دولتي ادارو کې دندې درلودې او پاته نور له 12 ټولګي څخه فارغین وو چې د ادارې مدیریت او ادارې او تجارت په تړاو 2 کلنې زده کړې ورکول شوې. بلې وو د هغه کسان مخکې په افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمېدو سره سم د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ لومړنی تحصیلي بنسټ و چې هغه کسان چې په اداراتو کې نوي استخدام شوي وو د هغو دپاره د ادارې او د مدیریت پروګرامونه په لاره واچوله. نو بیا دا ډېر اغېزمن و. بیا هغه و چې په لویه کچه باندې د ریاست الوزرا د ځانګړي حکم او د تخنیکي او مسلکي زده کړو په زیار سره د دوی دپاره یوه طرحه جوړه شوله او همدارنګه پلان ورته نصاب ورته جوړ شو. نو هغه کسان چې د 12مه فارغ وو مجاهدین او یا به د 12م معدل سند درلودی هغه په 14م سیم کې کښېنستله او د نورو محصلینو په څیر باندې دوی هم 4 سیمستره درسونه وویل مسلسل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیرت استاذ مولوي عبدالرحمن عبدالي وویل د هیواد په جوړونه کې باید له اسلامي ارشاداتو مطابق د پرمختللې ټکنالوژي څخه کار واخلو. نو زموږ یوازینۍ هیله او ارزو د قدرمندو معززو او ګرانو د ولس او د ملت د خلکو څخه دا ده چې تاسې پوهاوي ته مخه ورکئ، تاسې اسلامي ارزښت ته مخه ورکئ او تاسې هغه بنیادي افعالو ته مخه ورکئ تر څو زموږ او ستاسې د دې هېواد په جوړونه کې هغه اسباب زموږ او ستاسې د جنت اسباب وګرځي. د هلمند پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر وویل لکه څنګه چې فزیکي جهاد د دین دشمنانو سره سوی او اړتیا ده نو مسلک او پرمختګ ته همداسې اړتیا ده چې باید ترسره یې کړو. د ویل چې تخنیک او مسلک باید د ژوند وجبه او د جهاد یو برخه وبولو نو په دې سره به نظام نور هم مستحکم او ځواکمن سوی وي. قرآن کریم او نبوي احادیث که موږ وګورو د ساینس او د ټکنالوژۍ چې څومره وړاندوینې قرآن او حدیثو کړي دي دوی په خوب هم نه دي لیدلي، خصوصا چې ساینس دا وړاندوینه ډېره وروسته کړې ده لکه د مځکې او د اسمانونو حرکت. قرآن 1400 کاله مخکې موږ ته دا ویلي چې مځکه او اسمانونه حرکت لري. ورسره طبي نسخې چې زموږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحت په بخش کې موږ ته پرېښي دي، ساینس ډېر وروسته د دې تشریح کړې ده. د همدې انسټیټوټ د فارغ التحصیل زده کړیالانو له منځه ذبیح الله منیب اوسنۍ د زده کړو فرصت معیاري وباله او له زده کړیالانو یې غوښتل چې د شته فرصت استفاده وکړي، د لیسانس ماسټرۍ او ډاکټرا تر کچې پورې نورې لوړې زده کړې هم وکړي. په هر وخت کې زده کړې د سړي په ذهن کې کښېني او د سړي څونه روحیه قوي کوي په دې دفتري کارو کې او همدارنګه په اداري کارو کې. نو ټولو مجاهدینو ته او ټول د افغانستان ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې تاسې راسئ زده کړې وکړئ. د دې انسټیټوټ د مسؤلینو په وینا په 4 څانګو کې همدا انسټیټوټ د 12م ټولګي فارغین جذبوي چې د انسټیټوټ تر فراغت وروسته به د یو اختصاصي کانکور د لارې اړوند پوهنځیو ته لاره پیدا کوي.